السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې تاسو ته د شیطاني خوبونو تعبیر کوم چې کله یو انسان خپل ژوند کې لکه الله ته متوجه شي، توبه وباسي، منځونو ته توجه وکړي، یا څه د کاروبار په رابطه باندې فکر کوي، یا ځان کې د یو تغییر راوستلو کوشش کوي، او یا هم د یو غفلت مرحلې نه هغه متوجه کیږي خپل مسؤلیتونو ته. نو په دغه وخت کې یو څو خوبونه دي چې هغه انسان ګوري او هغه شیطاني خوبونه دي، د شیطان لخوا ده، او شیطان دا غواړي چې د انسان مایوس کړي او د انسان په ځان باندې بې اعتماده کړي، او پرې نه دي چې دی د خپل د ژوند ته متوجه شي، پرې نه دي چې دی د خپل ځان د اصلاح کوشش وکړي، ګناه احساس ورته ورکوي، ځان همیشه ملامتوي، د ګناه احساس کوي، په خوب کې ورته راځي چې دی ګناهونه کوي او د مایوسي خوبونه پرې ګوري. نو هغه کوم خوبونه دي چې هغه په دې باندې دلالت کوي او انسان ته بیا څه کول پکار دي. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته انشاءالله دې باره کې معلومات درکوم او څو نور خوبونه هم دي. نو آخره پورې موږ سره پاتې شئ. چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې شیر کړئ، او زه خوب هم واورېدم مطمئن شوئ ماته یو کمنټ وکړئ، ماته اطمینان راکړئ. او که خوب هم لیدلی وي نو چینل کې زما نمبر شته، واتساپ نمبر، هلته خپل خوب تاسو لیکلی شئ، په اواز لیکلی شئ. هغه اول خوب څه دلالت کوي په دې باندې چې شیطان انسان ته وسواس اچوي او د انسان د ګمراه کولو کوشش کوي. هغه دا ده چې ته په خوب کې وګورې چې ته یو بد کار کوې او ته د ګناه کار کوې او ته خوب کې هغه کار کوې او د ګناه احساس کوې او همیشه بار بار دا خوب ګورې. نو دغه په دې باندې تعبیر کیږي شیطان غواړي تا ته وسواس واچوي، تا مایوس کړي. شیطان غواړي تا ته په ګناهونو باندې جرأت درکړي. او همدارنګه چې کله ته خوب وګورې چې قیامت ورځ وي، همیشه ته ګورې چې قیامت ده، وارخطایي ده او ډار ده، ویره ده او مایوسي ده او ته ډېر وارخطا یې. نو دا هم په دې باندې تعبیر کیږي ته متوجه شوی خپل اعمالو ته، او شیطان غواړي چې تا مایوس کړي. شیطان غواړي چې تا پرېنږدي چې ته خپل اعمالو ته متوجه شې، په خپل ژوند کې ښه تغییر راولې. او کله بیا دا خوب چې ته په خوب کې ناراضه یې یو کار نه، او دلته یو خوب ده، وایي زه خوب ګورم د چا مزدور یم، عسکري کوم، یا د چا مزدور یم او ډېر زیات خفه یم. او یا داسې خوب وګورې چې ته په خپل یو بدن کې یو تغییر وګورې، ویښته دې ډېر توی شوي او ته په خوب کې غټ مریضي تا ته پیدا شوي. نو په دغه صورتونو کې بیا دا خوبونه چې دي دا د شیطان لخوا دي. دا خوبونه هغه شیطان کوشش کوي چې تا مایوس کړي. او د دې خوبونو د کتلو وجه څه ده، یو څه مشکلات دي چې هغه تاسو ته وایم. دلته یو ورور ده، هغه وایي چې زه هر درېیمه څلورمه شپه دا خوب ګورم، قیامت قایم شوی ده او ډار او ویره او خف منظر وي. زه وایي ډېر زیات احتیاط هم کوم، د ګناهونو نه ځان هم ساتم، مسافر یم، د موبایل استعمال هم لږ کوم، د منځونو پابند یم. نو دا څه وجه کیدی شي؟ دا وسواسي خوب ده. ته یوازې پاتې کیږي کیدی شي، او ښه ملګرو سره ته ډېر رابطه نه ساتې، او د ګناه احساس کوې، په ځان باندې بې اعتماده یې، مایوسي در راځي تا ته، ډېر وخت یې مسافري دې کړې ده. نو په دغه سببونو باندې تا ته دا خوبونه راځي او شیطان کوشش کوي چې تا ګمراه کړي. شیطان کوشش کوي چې تا ته وسواس واچوي. شیطان کوشش کوي چې د ګناهونو جرأت تا کې پیدا کړي. نو که غواړې چې د دې خوبونو نه هم خلاص شې او د مشکلاتو نه هم ته محفوظ شې، نو کوشش وکړه چې نیکو ملګرو سره اوسېږه، یوازې مه اوسېږه، خپل کور سره رابطه ساته، د مور پلار دعا دې همیشه غواړه، او ښه ملګرو سره رابطه ساته، او کوشش وکړه ځان مصروف وساتې، ښه کتابونه ووایې، یا ښه بیانونه واورې د علماو، یا ښه ملګرو سره همیشه ته وخت تېر کړي. هر درېیمه څلورمه شپه دا خوب ګورم چې موبایل کې بد کار یا ګناه کومه. ته موبایل کې ګورې چې بد کار شیان ګورې، بد شیان ګورې. کوشش کوم چې دا موبایل ډېر غلط استعمال نه کړمه، متوجه هم دې ته یې، او بیا هم دا خوب ګورې. نو د دې تعبیر دا ده چې تا مخکې چې کوم غلطیانې تا شوي دي، کله کله تا نه غلطیانې کېږي، هغه بار بار شیطان هغه تا ته په یادوي او تا ته ښیي چې ته خو اوس هسې په دې اموخته یې او دا کارونه کوې، نو ویې که به دا کارونه. نو هغه غواړي چې تا مایوس کړي، هغه غواړي چې تا هغه په خپل ځان باندې بې اعتباره کړي او تا ته وښیي چې بس ته باید دا کارونه وکړې، دا خو
په همدې کې ته اوس اخته یې ځان نه شې بېستری او غواړي شیطان څه ته همداسې وسواس درته واچوي او ته متوجه نه شې الله ته. نو شیطان غواړي چې ته توبې ته متوجه نه شې، توبه ونباسې، الله ته متوجه نه شې، غواړي چې تا مایوس کړي، تا ته احساس د ګناه درکړي. او کله هم چې انسان ته احساس د ګناه همیشه زیات ورته پیدا شي او د الله تعالی د رحمت نه هغه نامایوسه شي، په خپل ځان باندې بې اعتباره شي، نو دې انسان ډېر زیات امکان ده چې دا انسان په نشه یي شیانو باندې اموخته شي او دته تکلیفونه نفسي او عصبي تکلیفونه پیدا شي. نو که غواړې چې دې شیانو نه بچ سي، نو ښه خلکو سره کښېنه، ښه ملګرو سره رابطه ساته، کور سره رابطه ساته، مسافرۍ کې ډېر وخت مه تېروه او کوشش وکړه چې دغه کوم دعاګانې دي، اذکار دي، سهار و ماښام دا دعاګانې په خپل وخت باندې ووایې. خصوصا یو دعا د اللهم اني اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبة الرجال. دا دعا ده، دا الفاظ ده، په مختلفو الفاظو باندې دا راغلی، دوه درې رقمه نور هم دي، دا هم شته روایتو کې، نور الفاظو باندې هم راغلی. ټولو مطلب یو ده چې ته الله ته پناه غواړې د دغه مایوسي نه، د سختي نه، د وسواسو نه، د دې ټولو نه الله ته پناه وغواړه. دریم خوب څه ده، هغه هم په دې باندې دلالت کوي چې ته سوچونه او تشویشونه دې ډېر دي. هغه دا ده چې ته خوب کې وګورې چې سر ویښته دې توی شوي وي ډېر. اوس دلته یو کس وایي چې خوب کې ویښته ږمنځوم، د سر د منځ وایي دا ویښته مې چې دي وایي دا ټول ګنجۍ شي او ویښته مې توی شي، وایي پلار غېږې ته مې ورشمه او دا ورته وایم چې دا ولې داسې څنګه شو، سر مې ټول ګنجۍ شو. نو دا په همدې باندې دلالت کوي، دا هم همداسې یو خوب ده چې په دې باندې دلالت کوي چې ته نفسي مشکلات لرې، سوچونه دې ډېر دي، تشویشونه دې ډېر دي او ته د ژوند په بعضو برخو کې ته لږ کم راغلی، د ملګرو توقعاتو باندې پوره نه یې ختلی، معاملاتو کې کم راغلی او ته خپل ځان او صحت ته توجه نه کوې او ته نوي تغییرات دي ستا په ژوند کې او هغه ته ته امادګي نه لرې. نو دا د سر ویښته ډېر تویېدل چې په اندازه باندې توی شي، دا خو په دې باندې تعبیر کېږي چې دا مشکلات او سوچونه او تشویشونه دې رفع کېږي او چې کله دا ډېر توی شي، نو معنا دا چې دغه مشکلات او د سوچونو د تشویشونه دا د دې باعث شوی ده چې ته خلکو ته کم راسې، لکه د سر ګنجۍ کېدل یا دا خو هر څوک ورته متوجه شي، هر څوک ورته متوجه کېږي، انسان کم راځي. نو په همدې باندې دلالت کوي خپل ځان ته توجه نه کوي. نو کوشش وکړه چې خپل دا نوي کوم تغییرات ستا په ژوند کې راځي او راغلی ده، د دې سره ځان برابر کړي او خپل کمې او زیاتي څه وي هغه په طریقه باندې د پلار سره په مشوره باندې د دې نه مخکې چې ته پلار دې تا ته څه نصیحتونه او څه مشورې درکړي، هغه باندې ته عمل نه کوې، بیا وروسته متوجه کېږي د پلار خبرو ته بېرته راځي. نو ښه دا ده چې په دې اول کې د پلار خبره ومنې. بل خوب ده، وایي زه مسافر یم، مور مې وطن کې مریضه شوې وه په سرطان کې او ډېر زیات په عذاب شوې هم وه او بیا وفات شوې وه. وایي همیشه یې په خوب کې ګورم چې ډېره پاکه او ښایسته ناستې وي، د ځوانۍ په حالت کې وي، ښه لباس یې په ځان وي، صحت کې وي. خوب کې ما ته وایي چې ښایسته جامې راته وکړه، ښایسته کمیس راته وکړه، تیار جوړه راته وکړه، کمیس راته واخله تیار یعنې. او مور مې وایي په ژوند کې هم ډېره خوش لباسه وه. بیا زه ورته وایم په دې خوب کې چې مور یې بالکل په دواړو سترګو زه به درته واخلم او خوب کې بیا فکر کوم چې څنګه او کوم ځای کې زه درته ښه کالي واخلم. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی دې ښه کړي. دا خوب چې ده تا لپاره هم ښه ده، ستا هم دینداري ښیي او دا ښیي چې مور پلار تا نه راضي ده، کورنۍ ماحول هر څه ته کوشش کوې چې ټولو سره ښه اخلاق وکړې او ښه رویه وکړې، ځکه دا مړی په خوب کې کتل دا یو حقیقت ده. هغوی حقیقي دنیا ته تللي دي، هغوی چې کله ته وګورې ښه حالت کې او هغوی په ښه لباس کې، نو معنا دا چې دغه ښه حالت حقیقت د مسایل تا درک کړي دي، دا ټول تا ته ښکاري دا مسایل، نو ستا ژوند هم همدغسې ده. نو دا چې ته ګورې چې ښایسته ده او ښه پاکې جامې په ځان دي او ناسته وي د ځوانۍ په حالت کې، دا د ده ګناهونو پاکوالي باندې دلالت کوي چې دا کوم مریضي سرطان مریضي باندې دی وفات شوی، نو دا ګناهونو نه پاک شوی ده او د جنتیانو صفتونه پکې او دا ځواني چې دا مړی چې کله په ځواني حالت کې وکتل شي، دا خو د جنتیانو صفت ده چې نبي علیه السلام وایي چې څوک ټول چې جنت ته ځو، نو موږ ځوانانو په شکل باندې جنت ته ځو. هر څوک که ماشوم وفات شوي که غټ، ټول د ځوان یعنې ځوانۍ حالت کې الله تعالی راولي، بیا جنت ته بیایي. نو دا د جنتیانو یعنې صفتونه پکې دي، مور کې دي وه او ژوند یې هم همداسې وه، رښتیا تقوا یې هم ښه وه او دینداره وه او تا نه هم دینداري غواړي. معنا دا چې ته په خوب کې هغه ښه حالت کې ګورې
او نو معنا داسې تا نه هم همدغه غواړي، یعنې ته هم باید همدغسې ځان جوړ کړي. او څه کله مړی په خوب کې خوشحاله وکتلی سي، شکایت ونه لري او صحت یې ښه وي، جامې یې صحیح وي، صحیح ناست وي، رنګ روخ یې ښه وي او خاص شکایت ونه لري، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې د هغه حالت الله په نزد ښه ده او اسان کتاب حساب ورسره شوی ده او هغه غواړي چې ته هم همدغسې لکه مور غوندې چې کوم صفات یې وو هغسې صفات په ځان کې ته راولې چې ته هم همداسې کامیاب شي. نو په هر صورت دا خوب ښه خوب ده، ستا لپاره هم ښه ده، ستا د دینداري ښیي او د مور د ښه حالت ښیي، د مور د هغه د الله په نزد قدر و عزت ښیي. نو الله تعالی دې وکړي چې همداسې هغه هم وي او همداسې دا په دې باندې هم تعبیر کېږي چې هغه یو څه صدقې ته، یو څه دعاګانو ته ضرورت لري. داسې تا نه غواړي چې ماته کالي وکړه، نو دا صدقې ته دلالت کوي چې یو څه صدقه چې هغه یتیم او یا د درس او څوک یتیم وي هغه ته د خوراک شیان واخلي او یا څوک درس و تعلیم دغه د درس تعلیم و تربیه په حصه کې د ماشومانو کوشش وکړي او یا د غریبو خلکو ته خوراکي شیان واخلي، نو په دې باندې دلالت کوي. او په دې باندې هم دلالت کوي چې دا مور دې تا ته په داسې یو حالت کې راغلی، نو معنا تا نه هم غواړي چې ته هم باید همدغسې دینداري ته توجه وکړې. والله تعالی اعلم. وایي خوب کې زه خبره شوی یم چې خاوند مې شهید شوی وي او ما سره عطرونه او 2 څادرونه یې وي او لاس کې مې وي او یادوم یې چې څومره ډېر عطرونه یې اخیستي وو، پتو یې هم لاس کې مې وي، ژاړم افسوس کومه. چې ښځه خپل خاوند په خوب کې وګوري چې مړ شوي یا وفات شوي وي او یا شهید شوي وي، نو د دې معنا دا ده چې دا ښځه د خپل خاوند په رابطه باندې تشویش لري او هغه ته ډېر زیات کوشش کوي چې هغه دنه خفه نه شي. نو دا تعبیر هم پکې ده چې دی لږ کوتاهي لري دغه په حق کې، لږ تقصیر لري دغه په حقوقو کې، نو ځکه دا فکر همیشه ورته پیدا کېږي چې هغه خفه نه شي یا له لاسه یې ورنکړي. نو په کار ده ده ته چې باید دغه حقوق ادا کولو کې متوجه اوسېږي. او د عطرونه صفت دي، د عطرونه مراد دغه ښه اخلاق، ښه یادونه او د څادر یا پتو چې ده، نو دا په لباس کې راځي، لباس په تقوا او په ځان ساتنه او بیا د خصوصا دا څادر چې ده دا په خلکو سره په ښه معاملاتو باندې تعبیر کېږي، یعنې هغه ښه دوستان لري دا خاوند دی او ښه خلکو سره ښه معاملې لري. نو کوشش وکړه چې دغسې ته هم اخلاق دې هم ښه وي او ښه معامله ولرې د خپل دوستانو سره او خاوند سره او د هغوی په حصه کې کوتاهي ونه کړې او دغسې ځان ته فکر وکړي چې هغه تا نه خفه کېږي یا تا نه ځي یا نه نو تا باندې څه حالت راځي، نو شته نو قدر یې وکړه. والله تعالی اعلم. بل خوب ده، وایي اکثر وخت وایي زه وینم چې د چا مزدوري کومه ډېر مایوسه کېږم او کله عسکري وظیفه کوم ډېر خفه کېږم او وایم چې کاشکې غریبي نه وای. نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ته په خپل ځان باندې بې اعتماد یې او سیالي شریکي کې ته کم راغلی او د ژوندانه نه ته راضي نه یې او شکایت کوې ډېر او د خپل بره خلکو ته ګورې په مالداري کې او ته بیا ناشکره کېږي او ته څه ده د یعنې غفلت په تا باندې راغلی، لږ حرص د مال حرص لرې ته، نو په دغه صورتونو کې ته کوشش وکړه چې ته شکر وباسې، همیشه د ژوند نه دې راضي واوسېږه او د خپل ځان نه ښکته خلکو ته، کمزورو خلکو ته وګوره، په خپل ځان شکر وباسه، خپل ژوند باندې شکر وباسه او د الله تعالی نعمتونه یاد کړه، د الله تعالی د تقسیم نه راضي واوسېږه او د که غواړې زړه دې نرم شي نو د مریضانو ډېر بحث خاص کوه او د یتیمانو دې سره د انسان زړه نرمي. وایي مور او پلار مې وفات شوي وي، خوب کې ګډ وډ ځای وي، دواړه ماته وایي چې راځه موږ سره لاړه شه. وایي زه ورته وایم چې زه خپل ماشومان چاته پرېږدم چې تاسو سره لاړه شم. مور او پلار مې راته وایي چې دا بچیان دې خپل خاوند ته پرېږده او بیا ورته وایم چې تاسو خو یې لاړ شئ زه به بیا وروسته درځم. نو د دې خوب نه خو داسې معلومېږي چې ته تشویش لرې چې کیدای شي دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته وفات کېږي، ستا په وفات باندې دا نه تعبیر کېږي، بلکې خوب کې چې کله مړي سره څوک چېرته ځي په 2 صورتونو کې هغه په دې باندې تعبیر کېږي چې ته وفات کېږي. هغه 2 صورتونه یې کوم یو دي؟ هغه یو دا ده چې ته به یو مړي سره په خوب کې چېرته لاړ شې چې هغه نامعلوم ځای وي، نوي ځای وي، نامعلوم وي، ترسناک او وحشتناک ځای وي، نو دا په دې باندې مې تعبیر کېږي چې ستا اجل نږدې ده. او دویم تعبیر کېږي، دویم حالت کې چې مړي سره چېرته ځې چې هغه په دې باندې تعبیر کېږي چې ته وفات کېږي، هغه دا حالت ده چې کله ته مړي سره په یو لاره کې روان شي او هغه لاره بند شي، یو ځای ته ځي او هغه لاره بیخي بند شي او همالته خوب قطع شي، نو په دغه صورت کې هم ستا په اجل نږدېوالي باندې تعبیر کېږي. او نورو حالاتو کې دا ښه تعبیر لري، لکه په دې خوب کې ته د مړي سره نه یې تللی، د خپل مور پلار د وفات شوی دوی دواړو سره ته نه یې تللی، هغوی تللي دي، هغو ته دې ویلي څخه تاسو ځئ زه بیا راځم، نو دا ښه تعبیر لري. دا په دې باندې تعبیر کېږي
څه یو ښه حالت راځي، ښه تغییر راځي ستا په ژوند کې او ته په حقایقو باندې پوهېږې او مور پلار دې په خپل ژوند باندې څه مسایلو باندې پوه شوي وو، څه مسایل یې حل کړي وو، هغسې ستا مشکلات هم انشاءالله حل کېږي. هغوی غواړي چې ته هم دغسې د ژوند مسایلو باندې پوه شې او د مشکلاتو حل کېدو کوشش وکړې او ستا د دینداري زیاتېدلو باندې هم تعبیر کېږي. ځکه مړي چې دي هغوی تا کتلي څو هغوی تا ته وایي چې راځه موږ سره لاړ شه، نو معنا دا چې په حقایقو باندې پوه شي، هغوی په حقیقت په هر څه باندې پوه شوي دي، هغوی حقیقي دنیا کې دي، نو تعبیر کېږي چې هغوی خو الله ته طرف ته تللي دي، نو هغوی غواړي ستا الله طرف ته توجه وکړي، نو ته انشاءالله الله طرف ته توجه کوې، توبه توفیق درکړي الله تعالی او تا کې ښه تغییرات راځي. دا خوب دی ښه خوب دی، الله دې ښه کړه، والله تعالی اعلم. بل وایي خوب کې دوه کوچنیان مې پیدا شوي وي، دوه ماشومان مې، دوه هلکان او زه مسافر یم وایي ښایسته باغ کې یم دا خوب کې. نو دا ماشومان پیدا کېدل په دې په رابطه باندې ویډیو شته زما چینل کې د ماشومانو پیدا کېدل په خوب کې څه تعبیرېږي. دا د مسؤلیتونو په زیاتېدلو باندې تعبیر کېږي، ځکه ماشوم غټول ډېر سخت ښکاري. ماشومانو پیدا کېدل دا په مسؤلیتونو زیاتېدلو باندې تعبیر کېږي او په خوشخبري باندې هم تعبیر کېږي. صبر کولو نه وروسته خپل او هدف ته رسېدلو باندې هم تعبیر کېږي، ځکه ماشوم 9 میاشتې بعد ژوند دنیا ته راځي، نو دې باندې تعبیر کېږي چې ته کلونه به یو شي ته انتظار کوې، نو هغه انشاءالله لاسته دې راځي. کاروبارونو ښه کېدلو باندې هم تعبیر کېږي او اولاد پیدا کېدل دا په ژوند کې یو تغییر راځي او انسان کوشش زیاتېږي، معاش زیاتېږي، خرچه زیاتېږي، نو په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ستا کاروبار انشاءالله زیاتېږي او ارمانونو پوره کېدلو باندې هم تعبیر کېږي چې ستا کوم ارمانونه دي انشاءالله هغه پوره کېږي. قوت زیاتېدلو باندې نارینه هلکان دې لیدلي دي، نو دا په هلکان په قوت او په زیاتېدلو باندې تعبیر کېږي، نو مشکلاتو حل کېدلو باندې هم تعبیر کېږي. نو په هر صورت دا خوب ښه خوب دی، الله دې درته ښه کړه، خو د مسؤلیتونو په زیاتېدلو باندې هم تعبیر کېږي، والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي څوک ډوډۍ راکوي، زه هلته اږدمی وایي ډوډۍ همیشه خوب کې ګورم، بل ځای یوه کوټه وي وایي ډوډۍ څوک راکوي هلته اږدمی. نو ډوډۍ په خوب کې چې کله وکتل شي دوه حالتونه لري. اول دا چې کله ته تازه ډوډۍ په خوب کې وګورې چې تنور نه وځي، ګرم تازه وي او هغه ته اخلې څوک یې درکوي، نو دا ښه تعبیر لري. په رزق او روزي او خوشحالي مال زیاتېدل په دې باندې تعبیر کېږي. دوستانو یو ځای کېدل، د ملګرو یو ځای کېدل، د مسافرو راتګ باندې تعبیر کېږي او چې کله دا وچه ډوډۍ ته وګورې چې هغه کم وي او یا وچه وي بیخي او تازه نه نو دا بیا ښه تعبیر نه لري، لکه مشکلاتو باندې تعبیر کېږي، والله تعالی اعلم. عجوه خرما وایي کاکا لور ته یادومه چې د نبي علیه سلام طریقه وه چې یوه 3 دانې به یې خوړه، ورته وایم چې ته مه خوره کاکا لور مې ما نه غواړي بیا. نو دا په شفا باندې تعبیر کېږي، که څه تکلیف مریضي وي نو هغه ته انشاءالله الله شفا باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی ورته شفا نصیب کوي. حلال مال باندې هم تعبیر کېږي او په اولاد کېدلو باندې هم تعبیر کېږي او په دې باندې هم علما وایي تعبیر کېږي. عجوه خرما چې کله خوب کې وکتل شي تا سره وي یا څوک یې درکوي یا خورې، نو په دې باندې هم تعبیر کېږي چې درس ورکول دې نه وایي مادي ګټه تا ته رسېږي، د خپل تدریس و درس و علمي مصروفیاتو په وجه باندې او نفع او خیر انسان ته رسېدل او اسانه او خوشحاله ژوند باندې هم تعبیر کېږي، والله تعالی اعلم. وایي خوب کې خر مې نیولی وي، نو خر لپاره ویډیو شته زما په چینل کې چې خر خوب کې چې ده د کاروبار باندې تعبیر کېږي چې کله دا خر غټ وي او ښه برابر وي چاق وي، په دې باندې تعبیر کېږي چې کاروبار دې ښه ده. او چې کله دا خر ضعیف وي او ډنګر وي، ضعیف وي او کار نشي کولی، وحشي وي، ستا امر نه مني او بیا په دې صورت کې بیا د کاروبار په خرابېدو باندې تعبیر کېږي. نو ستا اوس ښه حالت کې کتلي وي نو ښه تعبیر لري، په کاروبار جوړېدو باندې تعبیر کېږي، والله تعالی اعلم. وایي لاره کې روان یم، کله پیدل کله موټر کې پیسې بندل وایي پرتې وي او زرګونان پنځه کله 3 کله 4 شتکره میوه دانه پاتې وي وایي کله کله او ویالې غاړه کې وي وایي سړکونو کې وي، هر طرف ته په دوکان کې به بیا ځم شیان خوښوم، بیا څوک راته وایي چې راځه او بیا وایي نوی کور وي ښه غټ فراخه کور وي، نو دا مشکلاتو باندې تعبیر کېږي چې څه مشکلاتو صبر دا دې کړی ده، صبر دې کړی، مشکلات دې زغملي دي او د خوشحالیو انتظار کوې، نو د ژوند مشکلات دې دا دې تېر کړي دي او سختیانې، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې اساني راځي انشاءالله. ته خپل کوشش کوه، په دې سړک باندې ته روان یې، ته وایې کله موټر کې او کله په پیاده، نو معنا دا ژوند همدغسې ده، نو ژوند کې همدغسې ده چې کله ته کارونه روان یي کله سختي سره، نو په دې ټولو حالاتو کې که ته شکر وباسې او صبر وکړې، نو انشاءالله څه فراخي اساني راځي. دا نوی کور څه ده، دا په فراخي په اساني باندې تعبیر کېږي، دا ښه تعبیر لري
یو باره کې ویډیو هم شته نوي کور په خوب کې څه تعبیر لري نو هغه ویډیو هم بیا وګوره حالاتو ښه کېدلو باندې تعبیر کېږي په هر صورت دا خوب ښه خوب د الله درته ښه کا نو د مشکلاتو په حل کېدلو باندې تعبیر کېږي انتظار ختمېدل مشکلات حل کېدل فراخ کور په مالي مشکلاتو حل کېدل او حالت ښه کېدلو باندې تعبیر کېږي او د خوب بعضې نور حصې وي چې هغه ما نقل نه کړ نو هغه شیطاني دي هغه حصې صحیح نه دي دا دومره حصې تعبیر صحیح و نو دا و د نن ورځې خوبونه که تاسو خپل د خوب تعبیر هم واورېد بیا ماته اطمینان راکړئ ویډیو لاندې هم دلته یو کمنټ وکړئ او دا ویډیو کوشش وکړئ لایک یې کړئ یو لایک او یو کمنټ تاسو باندې حق ده چې دا ویډیو ګورئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ ډېر کسان دا ویډیوګانې ګوري خو چینل سبسکرایب کړی نه وي او یا ویډیو ته لایک نه ورکوي ستاسو هر لایک او هر کمنټ ماته ډېر ارزښت لري ځکه په دې سره دا ویډیو مهم کېږي نور مسلمانانو ته رسیږي هغو ته یو خیر رسیږي د هغوی یو خوب تعبیرېږي د هغوی یو سوال حل کېږي نو دې کې انشاءالله تاسو ته اجر ده نو تاسو همکاري ما سره وکړئ انشاءالله خوبونه مې څو دانې نور پاتې شو نو هغه انشاءالله په آینده ویډیو کې زه تعبیرومه تر آینده ویډیو پورې تاسو په ادا سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته